السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو ډېر خوندور او پټ ټریک در وښیم چې شاید تر اوسه پورې تاسو ته دغه ټریک نه وي معلوم. هو ملګرو د دغه ټریک فایده څه شی ده؟ ګوره ملګرو بیا چې هر څوک له تاسو څخه موبایل واخلي، که هغه ستاسو مشر وي یا ستاسو ملګری وي، نو کله چې هغه ستاسو موبایل کې واتساپ خلاصوي، نو کله چې دی واتساپ خلاص کړي ګوره دلته بیا دغه رقم راړوي. دلته به ګوره ټول شان انون به وي، سیم به دی وي لکه واتساپ، خو دی چې هر شی خلاصوي ګوره هغه به درته نه خلاصېږي. لاندې به ورته لیکلی وي ایرر ریډینګ میسج او انون، یعنې دی به شی هم نس خلاصوی، دته به دی ور معلومیږي لکه ستاسو واتساپ چې خراب سوی وي. لیکن اصل کې ملګرو ستاسو واتساپ به خراب نه وي، هغه به په دې باندې موږ یو ټریک استعمال کړی وي، یوه طریقه به مې ورسره کړې وي. نو بیا که هر وخت تاسو په خپله ستاسو واتساپ خلاصوئ، نو سمپل ګوره دا کوچنی شین بټن چې دی د چیټ بټن چې د ملګرو په دې باندې به تاسو 3 وارې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په دې باندې 3 وارې کلیک وکړئ، نو بیا تاسو ته له تاسو یو کوډ غواړي. نو تاسو که هر کوډ لګولی هغه کوډ کله هم تاسو ورکړئ، نو بیا به تاسو ته واتساپ خلاص وي. نو ډېر خوندور ټریک دی، تاسو ویډیو تر اخرې پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده واتس لاک. ملګرو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو د دغه شکل دغه رقم راځي، لاندې سټارټ بټن د ملګرو په دغه سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو دغه بیا له تاسو څخه څو پرمیشنان غواړي. تاسو ته به دغه رقم شکل راسي، ګوره دغه 2 پرمیشنان در څخه غواړي. سمپل ګوره دغه اول پلیز الاو یوزیج اکسس باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ ملګرو، نو دلته به اوس تاسو واتس لاک ته پرمیشن ورکړئ. لاندې سره لاس ګوره دلته واتس لاک ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم دې ته به ملګرو تاسو پرمیشن ورکړئ. نو ګوره ملګرو بیا زه شاته ځم، نو دغه رقم ګوره دا زرغون شو. اوس په دې کې دا دویم اپشن څه دی، دې ته به هم تاسو پرمیشن ورکړئ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دې ته به ملګرو دلته تاسو پرمیشن ورکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ، نو دغه اپلیکیشن به بیا تاسو ته خلاص وي. نو ډېر اسانه ده ملګرو، سمپل ګوره دا واتس لاک چې دغه به تاسو دلته آن کړئ. کله چې تاسو دغه آن کړئ ګوره وایي د دې بای ډیفالټ پاسورډ چې ده هغه 1 2 3 4 ده. سمپل به تاسو دغه اوکې کړئ. که تاسو وایي زه غواړم د دې پاسورډ ور بدلوم، باید کې بیا تاسو د دې پاسورډ ور بدلولی هم شئ. نو ګوره ملګرو دلته له تاسو څخه ایمیل غواړي، ایمیل به تاسو ورکړئ. د دې فایده دا ده ملګرو، بیا که هر وخت له تاسو څخه پاسورډ هیر سو، نو بیا تاسو بیرته په دغه ایمیل باندې هم خلاصولی شئ. نو ګوره ما دلته ایمیل ورکړئ، دغه رقم تاسو کتلی شئ، ما خپل ایمیل ورکړئ، تاسو به ایمیل ورکړئ، په دې به ټیک مارک ولګوئ او دغه رقم دلته بیا په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیرته به تاسو ملګرو بیا شاته راسئ. نو ګور ملګرو تاسو کتلی شئ چې دغه واتس اپ آن سو، یعنې دغه اپشن آن سو. دغه رقم ما درته ویل ملګرو کوم چیرې پاسورډ بدلوئ، ګوره دلته پاسورډ ده، په دې پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره بیا دا چینج پاسورډ، په دې پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په اولې خانې کې به تاسو زوړ پاسورډ ووایئ او په دا نور 2 خانو کې به تاسو نوی پاسورډ ووایئ، پاسورډ به بدل سي. نو دغه رقم زه فلحال ورته وایم دغه 1 2 3 4 صحیح ده. نو ملګرو دا یو کار چې وکړئ، بیا به لاندې راسي ګوره په دې کې د انټریکټیو کور، په دغه انټریکټیو کور باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، بیا ګوره ملګرو دلته د واتساپ به کلیک وکړئ او بیا به راسي په دې انټریکټیو کور، په دې باندې به ملګرو دغه اپشن آن کړئ. کله چې تاسو دغه آن کړئ، ګوره تاسو ته وایي کلیک 3 ټایم ان د نیو چیټ بټن ټو انلاک، یعنې بیا به تاسو په دغه بټن باندې 3 وار کلیک کوئ او دغه به تاسو ته خلاصېږي. سمپل ګوره په دې اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دې نور کار خلاص سو. دغه رقم چې هر وخت تاسو هر څوک له تاسو موبایل واخلي، نو کله چې هغه ستاسو موبایل کې واتساپ خلاصوي، نو ګوره هغه ته به دغه رقم راړوي، انون دغه رقم شی به هم درته نه راړي. که سرچ ته ولاړ سي، که هر ځای ته ولاړ سي، سیم به دی وي لکه واتساپ، لیکن دی به وي لکه واتساپ چې خراب وي، نو واتساپ به خراب نه وي. هر وخت هم بیا واتساپ خلاصوئ، سمپل ګوره دغه بټن څه ده، په دې باندې به 3 وار تاسو کلیک وکړئ. 3 وار کله هم تاسو کلیک وکړئ، دغه رقم هغه کوډ به ورکړئ. نو کوډ چې ورکړئ ملګرو، سمپل به تاسو ته واتساپ خلاص سي. نو ګوره ملګرو زه راځم بیرته دغه کوډ ریموو کوم، ګوره 1 2 3 4 دا څنګه تاسو ورکړئ، تاسو ته به دستي واتساپ خلاص سي. دغه رقم ملګرو دغه اپلیکیشن یو بله فایده دا هم ده، ستاسو نورو ته هم لاک ور لګوی سئ، یعنې کوم فیسبوک ته لاک ور لګوئ یا دغه رقم مسنجر ته بل شي ته لاک ور لګوئ، هم هغو ته تاسو لاک ور لګولی سئ. سمپل ګوره اپس ته، په اپس باندې به تاسو کلیک وکړئ.
په ایپس کلم تاسو کلیک وکړئ دغه رقم ګور زه راځم دلته اوس زه غواړم میسنجر ته لاک ولګوم نو ګوره ما دلته میسنجر پیدا کړئ دغه به ملګرو دلته تاسو آن کړئ نو کله چې تاسو دغه آن کړئ اوس کله هم تاسو په خپل موبایل کې میسنجر خلاصوئ نو ګوره بیا به هم دغه له تاسو څخه پاسورډ غواړي پاسورډ ورکړئ نو له هغه بعد به ملګرو تاسو ته میسنجر هم خلاصي نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده تاسو ډېره فایده ځینې اخیستلی سئ نو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده نو دا اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی سئ نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان